درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده بیاست. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د 8م ټولګي د کیمیا مضمون 2م لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول چې د 11مې صفحې څخه پیل تر 20مې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې. مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 118 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې 2 نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په 2 فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوه خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم په غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په 3 بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1890 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول، په کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وو چې خپله مندلیف یو اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی و. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړله، چې بالاخره د عناصرو جدول په 2 برخو یعنې افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 9 پیریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم ویله په 3 بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکارۍ سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب 7 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ته په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي،
د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویې پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سودیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، رودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په 1800 عمودي ستونونو او 7 دورو یا په 7 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ، چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په A سره او فرعي ګروپونه په B حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې 6 عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې 6 عنصره چې د بیرلیم څخه پیل بیا تر راډیومه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې دا سلسله تر 7 ګروپه پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم 6 عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نیونیم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د 6 عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب 6 عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مزکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب 6 عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم 6 عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تنیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا 7 عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب شوی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې 8 اصلي ګروپونه قرار لري، چې 8 اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب شوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوام پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سودیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې، همدې ترتیب څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو
فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو ووایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري. یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایو چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندني قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې ویله چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونو په درلودلو سره نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې 2 الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې 3 الکترونونه لري چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې 3 الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې 4 الکترونونه لري چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې 8 الکترونونه ولري. نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل میل د خپله ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه ویلی شي، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې 8 الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوریم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلي کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کښې ماتېږي او یا هم ټیټېږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلي کېدو او ایشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او ایودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سواله دي، هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلی؟ دوام سوال، د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال، د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ.
مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.